السلام علیکم دوستانو. ارباز خان د فلم انډسټرۍ ټول رازونه ښکاره کړل. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ، او که تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی دا هم د سره سبسکرایب کړئ. دوستانو د قرار ټي وي والا دا ځل داسې حقیقت ښکاره کو چې ټول پښتانه یې حیران کړل. دوستانو اول دا چې ارباز خان چې د جهانګیر سره د سواتي باره کې کومه انټرویو کړې وه، نو دا معلومه شوه چې ارباز خان یو غټ شیطان سړی دی او د دوی مخکې یې شیطاني کړې وه. بله دا چې په هغه ویډیو کې ارباز خان جهانګیر خان ته وایي چې سواتي هغه وخت کې توت ته هم نه و ختلی، خو بیا یې هم ستاسو غیبت کړی. نو دوستانو دا معلومه شوه چې فلم انډسټرۍ کې شراب و چرس عام دي، او بله دا چې انډسټرۍ کې هم خلک یو بل شیطاني کوي، او دې کې یې غټ شیطان ارباز خان وختو. بله دا چې قرار ټي وي والا چې نوم یې وقار خان دی، هغه له شاهد خان او ارباز خان نه ډېره غټه ګیله وکړه. هغه دا چې وقار خان وایي چې زه لاهور ته ارباز خان او شاهد خان د انټرویو اخیستو لپاره تللی وم، خو زما د انټرویو ورته یو چا وویل. نو ارباز خان او شاهد خان ویل چې دا کسان په موږ په یوټیوب باندې پیسې ګټي. نو وقار خان ډېر ګیلهمن شو چې ولې ستاسو د انټرویو نه که ماته لږ خیر ورسي نو دا خو کومه غلطه خبره نه ده. نو دوستانو دا د پښتنو سوپرسټارانو حقیقت. تاسو د دې سوپرسټارانو باره کې څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.